سلامونه نیکلی احترامات نعمت پښتون یم. نن را سره په خپرونه کې د بلوچستان وتلی ستوري مولوي محترم عبدالرحمن سمیم صاحب میلمه دي. د ده څه د افغان کډوالو په هکله پوښتنه. محترم مولوي صاحب، لکه څنګه چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغان کډوال دي په لنډه موده کې ووځي، نو افغان کډوال دلته 45 کاله تیر کړي دي، کاروبارونه دي، ژوند دي، پراپرټیان. محترم مولوي صاحب، اوس اکثره خلک هغه خلک چې د افغان کډوالو پیسې پر پاته دي، انصار دي، هغه اوس د کډوالو نمبر نه پورته کوي، یا ځان په لاس نه ورکوي، یا خپل حق نه ورکوي. په دغه اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مولوي صاحب السلام علیکم. نیوز ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. محترم نعمت الله پښتون صاحب، الله دې خوشحاله او آباد لره. یو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، یو ډېر ښه ټکي ته دې اشاره وکړله. یقینا د افغانان وروڼه دلته 20 کاله 30 کاله 40 کاله تېر کړي دي، نو خامخا به د خلکو سره کاروبارونه، تجارت، معاملې کړي وي، ځایونه به یې اخیستي، دوکانونه به یې اخیستي، موټران به یې اخیستي وي. ګوره، کم خلک چې د دې معاملې نه ور صفا کوي، کم خلک چې د دې پیسې نه ورکوي، کم خلک چې د دې ومالو ته پټ دي، کم خلک چې د دې وکورو ته پټ دي. په حدیث شریف کې راځي مطل الغني ظلم، چې کم سړی د پیسو د پور ورکولو توان لري او نه ورکوي، دا ظالم دی. کم کسان چې پټیږي، کم کسان چې تښتي، کم کسان چې نمبرونه بندوي، په دې پوهېږي چې دا خلک ځي، نو د دې خو دا مقصد نه دی چې دا سړی ولاړې نو ګسب پسې ولاړې. دا سړی سبا برته به تا پسې راځي، دا په قانوني طریقه راځي، دا د ویزې پر طریقه راځي، دا ستا مال، دا ستا پیسې، دا خو ته نشې پټولی. نو د دغه خلکو دپاره دا غټ ظلم دی، غټ جبر دی. په حدیث شریف کې و دا سړي ته ظالم ویل سوی. او زموږ پښتانه هر وخت کې د دیندارۍ نارې وي چې موږ داسې دیندار یو، او د پښتون د حمایت نارې وي چې د پښتون سره ظلم کېږي، ناکي کېږي. د ټول څه غټ ظالمان موږ په خپله یو چې د یو پښتون د بل د پښتون د مجبورۍ څه غلطه ګټه اخلي. که د لر پښتون دی، که د بر پښتون دی، که د موټرانو باندې رش سي د دې کرایې لوړې سي، که پر ځایونو باندې رش سي د دې ځایونه ګران سي، که د کرایو پر ځایو باندې رش سي د دې کرایې لوړې سي. یعنې ټول یو د بل د مجبورۍ څخه ناحقه ګټه اخلو. نو الله جل جلاله فرمایي لا تظلمون ولا تظلمون، چې ظلم مکو، ظلم منل سره کېږي. نن چې دی د کور ایستل کېږي، نن دی د علاقې سه ایستل کېږي، او ته د دې ومالو ته پټې، د دې وکورو ته پټې، د دې پیسې پټې. سبا به دا تلک الایام نداولها بین الناس، الله په خلکو شپې ورځې ګرځي. سبا به تا خلک د کور وباسي، سبا به تا خلک د خپل دکان وباسي، سبا به یو دی سرتیر، یو دی بدماشه پیدا سي، ستا پر مځکه به قبضه وکړي، ستاسو به مال سلب کړي. نو ته ولې داسې کار کوې؟ که د ده څه ته پټېږې، د الله څه خو نشې پټېدلی. الله خو د چې په توره شپه کې پر توره ډبره تور نږۍ هم وي. الله خو چې په هر ځای کې ته که دې موبایل بند کړی دی، الله خو تا ویني. نو دا خو نه دی مطلب چې دی ولاړې نو د الله څه ته پټ شوې. نو دا هر څوک چې دا کوي، پښتون صاحب، دا ظلم کوي، ناکي کوي، د دې ظلم سزا به خوري، د دې جبر سزا به خوري، د دې مظلومانو به دعا به ورته لګېږي، د دې به ورته لګېږي. نو زه به دې خلکو ته وایم چې مه د دې څه ځایونه ارزانه رانسي چې ورته پټ سي، مه د دې سره پیسې پټوي، بلکې په کار خو دا ده لکه څنګه چې مهاجرینو انصارو سره کوله، څومره یو د بل، یعنې د دې چې یو صحابي بل صحابي ته وایي وایي زما دوې کور والاوي دي، زه به یې لکم د یوې سره ته واده وکړم. نو هغه مسلماني څه شوله، هغه د نبي علیه السلام د امت داویداري څه شوله چې ته نن د ده مال ته پټې، نن د ده پیسو ته پټې، نن د ده څه مثلا ته د ده د مجبورۍ څه غلطه ګټه اخلي. نو زه دې ټولو ته خواست کوم، دا هر څوک چې د دې سره داسې کوي او دا ظلم سره کوي، دا دې د الله څخه وویل شي. او دې افغانانو وروڼو ته هم وایم که یو څوک داسې د سره کوي، مځئ په اساني پر خرڅوه، په ارزانه مکور ارزانه ورکوه، مه پیسې ور پرېږده. چې که ولاړې دو خوا ښه خپله تذکره جوړه کړه، پاسپورټ جوړ کړه، په قانوني طریقه پسې راواوړه. دا هر یو در کر نه که ونسه، دا هر یو در غاړه ونسه، دا خپل یوه ورپي، خپل حق ځینې وصول کړه.